دا د بر اورګزو یو تاریخي بازار دی چې خلک ورته د ډبري میله وایي. د هرې جمعې په ورځ نه یوازې د ورګزو بلکې د نورو سیمو نه هم خلک دې بازار ته ورځي او د ضرورت توکي ترې اخلي، بلکې د دې ځای د خوراکونو نه هم خوندونه اخلي. او دې سره چې کوم دی د مو خیبر بارډر دی، خیبر د علاقې خلک د کوهاټ، پېښور، هنګو لرې علاقونه خلک رسي او دغه ځای کې بیا مطلب د نختر ژاولې یا غوزان یا کباب یا غوښه یا مطلب زلوبي چې نو د دې ځای علاقې ولا خوراکونه چې کوم دي هغه ځانګړی خوند او رنګ لري. که څه هم د نختر جوله، غوزان او دندسه د دې بازار ځانګړي توکي دي، خو د ټولو نه خوندوره پکې د غوښې کړۍ ده. ځانګړتیا یې دا ده چې دلته په سیل ورغلي ملګري په خپله خوښه د قصاب نه غوښه راواخلي، غوښه پرې کړي، سامان ور واچوي او بیا یې پخولو لپاره ورکړي. او لږې غونې پیسې خري پخلي والا کس د هغه ته ویر کړی ته پخا کړي او ښه کولاو ماحول کې چټیانو منیکینو او ملګري شریکه کې کړی وکړو. پخونکي ترېنه مناسبه مزدوري واخلي او غوښه ورته ډېره په مینه پخه کړي چې دوی یې په خوند او شوق سره وخوري او د ځان سره ښکلي یادونه یوسي. دا خلک غوښه راوخلي کسبانو نه، ټماټر ورسره وخلي، غوښه راوخلي، وازده راوخلي که نه، او موږ ته بس دا د صرف سره پخه کړو، کړایل یې د بوي او بس 200 روپۍ سیر ته ورنه وخلو پیش او ښه مزیداره یې پي کړي. ځایي خلک وایي اول به دا بازار ډېر آباد و، خو اوس په سیمه کې ناامني لږه زیاته شوې، نو خلکو هم دې میلې ته ورتګ کم کړی دی. خو بیا هم د ډبري میله لا هم ژوندۍ ده. ممتاز بنګش، مشال ډیجیټل، اورګزی.